الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو ایوی خور د امریکا نه پوښتنه کړې ده چې دلته بعضې زنانه وایي چې د حیض او نفاس په حالت کې ذکر یا دعا ویل جایز نه دي، نو د دې شرعي حکم څه دی؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو خویندو، زنانه په حالت د حیض کې یا په حالت د نفاس کې او یا جنوب په حالت د جنابت کې بالکل ذکر کولی شي او دا شان دعاګانې کولی شي، دې هیڅ ممانعت نشته. مثلا درود شریف د ذکر په نیت یې وایي، استغفار دی د دعا په نیت یې وایي، بعضې نور ذکرونه دي او دعاګانې دي، نو هغه ویل بالکل جایز دی، هیڅ ممانعت په هغې کې نشته، خو نیت او قصد به د ذکر او یا د دعا وي. په الفتاوى الهندیه کې راځي ويجوز للجنوب والحائز الدعوات، و جنوب ته او دا شان حیزې زنانه ته دعاګانې ویل جایز دي. او همدا شان الاشبه والنظائر اول جلد 29 صفحه، الدر المختار اول جلد 293 صفحه، الفتاوى التاتار خانیه اول جلد 290 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.